علم یو غر و 4,000 شاګردان نن په سرو اوښکو باندې ناستې ژاړي د خپل استاذ ارمان لري چې هغه حدیث کتاب به موږ ته بیا څوک وایي هغه بخاري و ترمذي به بیا موږ ته څوک وایي که نه موږ خو بې برخې پاتې شو هغه د رسول الله روایت یې موږ ته ویل د ده کومه ګناه وه دا هغه ګناه وه چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته درس وویل دا هغه ګناه وه چې قرآن تفسیرونه ویل دا هغه ګناه وه چې حق یې ویلې نو نورې د علماو ته ویل شروع دي پرون پیښه زموږ په ملک کې شوې زموږ د موجوده عصر د علماو استاذ رئیس العلماء افضل د انسانانو د ډېرو علماو استاذ مناظر اسلام حق پرست عالم او داسې مقبول عالم چې په نړۍ کې خلکو ته مقبول عالم یو وتلی سره د علم او د عرفان یو غټ دنګ مینارو ظالم بزدله دشمن په خپل بزدلانه حمله کې په شهادت باندې رسولی شیخ رحیم الله حقانی دا زموږ د افغانستان غټه سرمایه 4,000 کسان د ده په درس حدیث کې ناست 4,000 کسان په ټوله اسیا کې و ثابت کړه چې چاته 4,000 کسان ناست دغسې دلته ناست ګناه څه وه ګناه یې دا وه چې د خپل وطن نه را ګناه یې دا وه چې د داسې حدیث کوي ګناه یې دا وه چې حق یې ویل یوه ولاکه ځان ورته ټینګولی سي یو نر عالم و قسم دې مې په خدای زموږ د سره یو غټ تاج ولاړې زما دې په ذاته خدای قسم یې چې پلار مې 3 وارې را ژوندی شوی وی 3 وارې مړ شوی کوم د دې سیده مخافه بله شوی دا زموږ دومره لویه سرمایه ولاړ وایي کله چې علما یې حق ولاړ سي حق عمر سره په مځکه کې پټ شي کوم حق چې د ده له خولې وتل کوم مناظرې چې ده کولې کوم حقویي چې ده کول کوم شاګردان چې درلوده په دنیا کې دی یو مسیل نن هغه یو بزدله یو مرتد دا راولاړېږي د ده مرګ د ځان لپاره افتخار بولي لعنت چې ستا پر عقیده باندې سي د یو حقاني رباني عالم مرګ د ځان لپاره یو غټ انعام بولي د ځان لپاره یو لاسته راوړنه بولي الله یعز بالله الف مره دا سړی په پاکستان کې 100 کاله ووسېدي مهاجر ووسېدي هغوی حفاظت وکړي موږ افغانان به خلکو ته څه سترګې دي ما در واخلي په شپږمه میاشت ولاړې زما سره خو ما در وساتي ما خو د ده د علم قدر درلودې ما د ده د کمال قدر درلودې ما د ده د داسې حدیث قدر درلودې ما در ساتلی و کله چې مې افغانستان ته در واستوي څنګه های افسوس پر موږ باندې دا سرمایه زموږ د سره وځي زما دې په خدای قسم ګوره د عوامو ته نه معلومېږي دا یو ډېره لویه ضیاع موږ وه دا یو ډېره غټه خلا موږ ته پاتې دا د علم یو غر و 4,000 شاګردان نن په سرو اوښکو باندې ناستې ژاړي د خپل استاذ ارمان لري چې هغه حدیث کتاب به موږ ته بیا څوک وایي هغه بخاري و ترمذي به بیا موږ ته څوک وایي که نه موږ خو بې برخې پاتې شو هغه د رسول الله روایت یې موږ ته ویل د ده کومه ګناه وه دا هغه ګناه وه چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته درس وویل دا هغه ګناه وه چې قرآن تفسیرونه ویل دا هغه ګناه وه چې حق یې ویلې نو نورې د علماو ته ویل شروع دي په ملک کې یوه کې دومره ضمیر نه رابرداشت شي که نه د خدای لپاره د خپلو علماو قدر شروع کړي زما د په خدای قسم چې د دې افغانستان څخه علم کډه وکړي حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت د یوه علامو څخه دا علامه ده ان الله جل جلاله لا يقبض العلم انتزاعا الله د خلقو د سینو څخه علم نه کشي چې پورته کړي اول علامه د قیامت دا ده چې اول وارې به علم پورته شي علم به پورته شي الله د خلقو د سینو څخه علم نه کشي څه یې پورته کړي ولکن يقبض العلم بقبض العلماء الله به یو عالم پورته کوي د دنیا له سره یوازې زموږ په اسیا کې په 15 کاله کې دننه موږ علما حقه محققین علما در 15 کسانو زیات ورکړي دي موږ کې یوه د خوشحالي اثرات موږ کې نه